अस्सलाम वालेकुम ګرانو مینوالو زه یو ځل بیا پروګرام د منظر افیشل ستاسو خپل چینل دی په هغې کې ستاسو په مینه حاضر یم او یو کلام به ډالۍ کوم او هدایت افګار صاحب ته به ډالۍ کوم ورمړو کې ژوند کوي زما ډېر ښه مشر دی ښه ملګری دی او ښه لیکوال دی ښه شاعر دی هدایت افګار صاحب ته ډالۍ کوم وایي یریږم د پیریانو اوازونه راپسې دي یریږم د پیریانو اوازونه راپسې دي او څه غرونه رانه مخکې دي څه غرونه راپسې دي چې تلم نو قافله راپسې جوړه شوه د خلکو چې تلم نو قافله راپسې جوړه شوه د خلکو چې ودرېدم امام شومه صفونه راپسې دي په تاسو پسې نشته تاسو پاتې پاتې کیږئ په تاسو پسې نشته تاسو پاتې پاتې کیږئ زه اوړم د سپوږمۍ نه قیامتونه راپسې دي یو ګل مې ستا د لاسو چرته پاتې و په لاس کې په خپو راته پرېوځي بارانونه راپسې دي وایي که تا سره په لاره کې ودرېږم نو تورېږم که تا سره په لاره کې ودرېږم نو تورېږم په منډه یم د کلي تهمتونه راپسې دي او که کاڼې زما خدای وې بیا به مخکې و زمانه ثابته شوه د کاڼو دیوالونه راپسې دي سندره ستا د ژوند مې هسې زړه کې زمزمه شوه سندره ستا د ژوند مې هسې زړه کې زمزمه شوه رباب کې مې سا راوسته سازونه راپسې دي کیدی شي په موږ پور وي د وطن د شهیدانو تنې ورپورې نشته تش سرونه راپسې دي لازم به مې رهبر د ګناهونو خلک بولي له بده مرغه ځم خو ګناهونه راپسې دي د ژوند په ټوله لار راپسې شاته را روان دي منظره دا د چا د خپو خاپونه راپسې دي ډېره مننه مینوالو دا پروګرام منظر افیشل دا په تاسو لاګو ده او دا فرض ده تاسو مصرف دا سبسکرایب کوئ او دا ما کامیاب کوئ ډېره مننه چې ډېره مهرباني په بل پروګرام کې به بیا زیریږم تر هغې دمه السلام علیکم